دا چې په کوم وطن کې وخړولې د هغوی مسلې نورې دي او زموږ مسلې نورې. مسلې هره خبره مسله. This is a problem country, Ali. دا یو حقیقت دی. دلته مسلې د هر چا سره شته خو د مسلو حل د چا سره نشته، علي. همدا خو مسله ده چې زموږ مسلې ډېرې زیاتې دي او وسیلې ډېرې کمې. ستا خپله مسله څه ده، علي؟ What's your problem? زما مسله؟ ته مایندګي خو نه؟ No, موږ ډېر نیغ خلک یو، ډېر straight forward. ښه نو نن سبا زما د ټولو لویه مسله ته یې ماري. I'm sorry, علي. زما په وجه تاسو ډېر تکلیف اچت کو، خو زما پپا ډېر زر خپل کور جوړوي. خپل کور جوړوي؟ مصیبت خو دا دی چې دلته هر څوک د خپل کور جوړولو په فکر کې دي، د بل له کور چا سره خیال نشته. ستاسو د کور کنډیشن ډېر خراب دی. I feel it. خو زه پپا ته وایم چې ستاسو د کور مرمت وکړي. زه دا کور نه یادوم ماري، دا کور نه. Oh no! ته چغې ولې وهې، علي؟ Why are you crying? پپا به تاسو نوی کور جوړ کړي. دا څه مصیبت دی؟ د کور نه زما مطلب دی. I know you mean bungalow. بنگلا بنگلا نه جنگلا. جنگلا؟ What جنگلا؟ وای ته چې زما په ژبه نه پوهېږي زه ستا په ژبه چاته به وایي اوس د زړه چاودوني حکایتونه. د ماشوم په ژبه مور پوهېږي کشر خان. نو ولې دا زه درته ماشوم ښکارم؟ ماشوم نه ځکه خو له مور کوره باندې که نه مراد علي خانه مور رانه کور جوړوي او پلار یې راله ورانوي. خو پلار مې په دغې پوهې که څه کنجوین ماما که زما په کار کې علت وګورم چې سر باندې مات کړی. دا ته زما سر خو نه یاد دی کشر خان. ستا سر؟ ویم ته دې مال سر ترکې خان ده سره د خپل سر فکر شو. تا دې څنګه بناتیه؟ مړه ویم دا سر د شنه کچری کړی دی او د شین فصل سل اپتونه یي. زمونږ چې څنګه سر صفا دی داسې مو زړه صفا دی بناتیه. زه که د صفا خبره کوم چې مشر خان په هر څه کې خپل سوجان لټوي او که دی خپل کار سموي نو د مور خوا دې راټینګه کړي. ته غم مه کوه ماما، مور به راله دا واده کوي او ښه په ترز ته سړي بچیه زه چې مونږ هم په دې خبره پکې خپل درز ګل شروع کړو بناتیه. ډېره ښه ده ځه. کمالالدین خو په ښار کې کور له ځای خوښ و که نه بیبي؟ ښه شوه د دې ګزران نسیم په کلي کې ګران و. ګران به څو بیبي؟ دی غریب خو بیا خو هغه لور بیبي دلته د ساتلو ده ده. Mind your language, چاچی. زما لور ده. او زما کور دی. خفه کېږه مه کمالالدینه، لور دې ډېره اشرافه ده خو چې په ځمکه قدم دي ټول انګړ راله خوځوي. چې پوټې خبره ورته وکړې لکه د مچۍ په شان تاویږي. This is natural. د هر چا خپل رفتار وي، د هر چا خپل گفتار وي. شیرعلي بیبي میاشت زوروره ده. وای کمقله شیرعلي ته هم خبرې زده کړې. خبره دا ده بیبي چې دا مېلمانه دي او ستا مېلمانه دي. د هر چا خپله کاري په تاسو مې څه کار نشته دی. ما سره غم د دې جینکو د بچې هغه یو هم د خپلو کورونه شي بیبي. خپل کورونه منم خو خپل کارونه نه منم. او کمالالدین وایي چې زما لور به خپله مرضي چلوي. ګوره چاچی پلواش ډېره ښه چینه ده. دې ته ما عقل ښودلی ده که نه کمالالدینه چې ورته وایم کښېنه نو کښېني، چې وایم پاڅه نو پاڅي. کښېنه بچې کښېنه. ټپه پرېږده که نه چاچی، ته خو هر څه په ریموټ کنټرول چلی. تا خو دې ټول کور انتظام کمپیوټرایز کړی دی. په خبرو دې نه پوهېږم کمالالدینه، خو خبرې دې راباندې خوږې لګي. د صفت خبره چې په هره ژبه کې په بنده خوږې لګي. دا خو زما د وطن د خلکو صفت دی چې تعریف مني او تنقید نه. شیرعلي بالکل د ایمان ټکې دي ویلې. بیا خو زما دا خبره هم د نوټ کولو ده. ټوټې ګله زما ډېري دا والا ډېري ته دا واخله. کمال زما او انعام ستا. مالالدین انکل زنده باد. ته ولې پاسېدې بچې؟ پاپا هغې واک وټکو زه به واک له لاړ شم. په هره خبره سټرایک، په هره خبره واک اوټ. په لندن کې خو داسې نو شیرعلي موږ چېرته لاړ شو؟